ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبانو افغانستان له نړیوالو انزاو سره مخامخ کړی دی. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر غني یو غږیز پیغام را لیکلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د طالبانو حکومت افغانستان له نړیوالې انزاو سره مخ کړی دی. نوموړی په یو غږیز پیغام کې چې پر فیسبوک پاڼه خپور شوی ویلي په هیواد کې بشري وضعیت په جدي توګه د خرابېدو په حال کې دی او تر دې دمه یوازې بشري مرستو د بشپړ بحران مخه نیولې ده. ښاغلي غني د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار پر بندیز هم نیوکې کړې او دا یې په عملي توګه له ټولنیز او اقتصادي ژوند څخه د میرمنو د ایستلو بهیر یاد کړی دی. ښاغلي غني ویلي دا کړنې د ځانګړو محاسبو له مخې کیږي چې د نوموړي په وینا هیواد مطلق انزاو ته ولاړ شي. ښاغلي غني دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼ نړیوال ناستو کې افغانستان په استازولۍ څوک نه وربلل کیږي. دا وروستیو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مشر یې ویلي په راتلونکي 2 اونیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبرې وشي. پخوا ولسمشر محمد اشرف غني په خپله وینا کې د سولې خبرو یادونه هم کړې ده او ویلي دي موږ 4 کاله مخکې د باعزتې سولې چوکاټ وړاندې کړ که په هغه اساس له شرطونو پرته ملي خبرې شوی وای او ګډ د حکومت بڼه ټاکل شوی وای نن به دا مشکلات نه ول. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ په دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا اخري چارې